علیہ وسلم فرمائی چې چاته سلور خبرې په دنیا کې سلور سیزه میلو شو کنه نو دې سړي ګټه وکړله، بس دې سړي دنیا وموندله. بس یو چې سړي ته وایي پراخه کور میلو شي، دا نبی علیه السلام ارد کور دا د نیکبختۍ نښه ده. د نیکبختیا دا سلور نښې دي چې سړي ته پراخه کور میلو شي. دا ډېر ښه خبره ده چې د سړي کور پراخي. او دویم چې وی دته نیکه بیبي میلو شي، صالحه نیکه بیبي. دا هم د نیکبختیا علامه ده چې په چا باندې نیکه بیبي پیښه شي. بعضې خلق به پراخه کورونه به وي، غټ کورونه به وي، خو بیبي به پې نیکه نه وي، نو هغه ارد کور به پې تنګ شوي. نو کو کور ارد دی خو بیبي نیکه نه ده، نو بیا نقصان دی. نو چې ارد کور ورته میلو شي پراخه، یو ورته نیک او صالحه بیبي میلو شي. نو دویمه د نیکبختیا نښه چې ده هغه دا ده چې دته نیک او صالحه بیبي دته میلو شو، نو ده به دا باندې به د کور د پراخۍ په خوند باندې به پوه شي چې کور مې واقعي چې پراخه دی چې نیکه بیبي ورته میلو شي. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دته ښه سورلي الله ورکړي.